سلامونه ملګرو، جوړ په خیر، صحت مو ښه دی، کراري دی. افغانستان دی او افغانستان کې هم د جلال آباد د کامې سیمه ده. کامه خو ډېره مشهوره ده او شیریخ یې همدلته شیریخ هم دی او دلته ګاڼۍ ده چې ګوړه جوړیږي. د ګوړې کیسه به وروسته درته کوم، خو له ګوړې نه یوه بله مهمه کیسه رامخته شوله او هغه دا چې په لندن کې چې زه لندن او برطانیا کې یم که نه، په هر کار کې د افغانانو سره چې غږېږم له ځوانانو سره، دوی معمولا زه درس ته هڅوم او ورته وایم چې تاسې ګورئ دومره مشکلات راغلي، سبق ووایي، دا په درد خوري، د افغانستان آینده ده. دوی بیا ماته ګیله وکړي، وایي خو موږ نه پلار پیسې غواړي، راته وایي چې موږ په تا باندې مصرف کړی ده، قرض هم کړی ده، مځکې هم خرڅې کړي دي، ته باید موږ ته پیسې راولېږې. دغسې یو پلار مې پیدا کړی ده، دی به ځواب وایي راته، او دغه دوست دی، د ده وراره دی هلته او د ده زامن دي. نو حاجي صاحب مننه چې خبرو ته حاضر شو، ځکه سختې پوښتنې دي، خو ته تکړه یې، دا ځواب غواړي چې ووایي راته ولې له بچیانو پیسې غواړي، ولې سبق نه ترې غواړي؟ اوس دولسم نه وروسته هلته مکتب چې خلاص بیا دغه کالج یې پوهنتون کالج مالې کالج هم ووایه ښوونځي وایي په هفته کې 2 ورځې که 4 ورځې هغه باندې به بیا تاسې پوهېږئ که 2 ورځې که 4 ورځې دا سبق وایي نو خو خیر ځان دې خلاص کړه، نه هغه به سپیناوی به ګران یي، داسې څوک به حتمن پېژنې چې هغه ورته وایي چې پیسې راولېږه. یاره زما زوی ده او وروڼه مې دي، هغوی خو بیخي ورته وایي، هغوی خپل زمون یوه خر هغوی څه وایي؟ هغوی وایي چې پیسې راولېږه. یاره هغوی خو خپلو زمونو سره لګیا یي، ما د دوی سره خبرې کوي، په دې پیسو په رابطه زه ما ته نه هغوی حال ویلی نه دوی راته حال ویلی نه داسې څوک پېژنې چې لکه دا ما چې خبره وکړه که نه، چې خو شته که نه، چې خو شته که نه، ودرېږه دغه ملګری به راته وایي. ته راته ووایه ستا داسې څوک پېژندګلو شته چې په لندن کې او ناروې کې دي، بلجیم کې دي، اها او بلجیم کې هم ډېر دي، د اسارت خلک ډېر دي، فرانسه کې دي، ته په د اسارت کې او ته د کوم ځای د خیوي د خیوې. نو دا د خیوې خلک چې دي دا په تا ویل چې بلجیم او په ناروې او فرانسه کې دي که نه، داسې خلک پېژنې چې هغوی بچیان ځوانان لیکلي دي او د دې په ځای چې سبق پرې ووایي، تعلیم پرې وکړي، هغوی پیسې وایي چې پیسې راولي. هغه سبق څه چې هغه 200 په څو روپۍ د هغه ورکوي، د خرچې ورکوي، هغه هم دوی ته رالیږي، هغه موږ ته رالیږي. بیا دلته څه پرې کوي په دې پیسو باندې؟ نه غوا ما یو موټر یو شی پرې اخلي، ته په کار نه یو خو مجبوریت ده که نه، خو ځینې خلک له مستۍ نه هم پیسې ترې غواړي. مستۍ دې غواړي، خو ته دې وایي چې ول هلته به داسې دا زوړې ډوډۍ او پیسې دې راټولوي، او حیران هلته پیسو ګټانه سخته ده که د ملګرو دغه دی ځوانانو، دا ما چې در سره لانجه یي، دا د ځوانانو پلار دی چې وایي چې نه یې ترې غواړم پیسې، سبق ووایي، او دا سړی شاهد دی چې خلک پیسې ترې غواړي، سبق نه ترې غواړي. خو د دوی دواړو نظر دا دی چې تللی یې خارج ته تعلیم وکړئ، یو علم زده کړئ، کمال زده کړئ، او دا وطن او دا میندې پلرونه، دا کورنۍ، دا تاسو پیسو ته دومره ضرورت نه دی لکه تاسې تعلیم ته. نو تعلیم وکړئ، دا وطن په تعلیم جوړیږي، او که تعلیم ونه کړو وطن به همدغسې غر کړي. روغ اوسئ.